زموږ بانکونه د سقوط له جدي ګواښ سره مخ وو چې الحمدلله ګواښ ختم او اوس د ودې او ثبات په خوا روان دي. د اسلامي امارت په پیل کې افغانۍ د $1 په مقابل کې تر 113 افغانۍ راولوېده، خو ډېر ژر د سقوط دا حالت متوقف او بیرته سعودي سیر خپل کړ. نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې اعتراف وکړ چې د اسلامي امارت راتګ سره انفلاسیون کم شوی او افغانۍ د سقوط پر ځای د ډالرو په وړاندې 5.4 د هندي روپۍ پر وړاندې 0.1 او پاکستاني کلدارو په وړاندې 10.1 سلنه د ارزښت زیاتوالی راغی. تر ټولو مهمه دا چې د تیرو 20 کالو او تقریبا د ډیرو تحلیلونو او اټکلونو خلاف په ډیرو سختو شرایطو کې لومړی ځل دی چې افغانستان د بهرنیو مرستو او قرضو پرته خپله بودیجه له خپلو داخلي عوایدو تمویل کړه چې څه باندې 2.8 میلیارډ ډالره وه. د نړیوالو مرستو بندېدو او اقتصادي فشارونو باوجود نه یوازې دا چې زموږ اقتصادي فعالیت کم شوی نه دی، بلکې برعکس د پام وړ وده یې کړې ده. تیر رژیم د 2020 کال صادراتو لپاره $1 میلیارډ هدف وټاکه، خو دوی ایله $850 میلیونه صادرات وکړل، مګر اسلامي امارت د نړیوالو بندیزونو او سختو محدودیتونو باوجود په 2022 کال لپاره $1.5 میلیارډ هدف کچه وټاکه، $1.5 میلیارډ هدف وټاکه، خو له نیکه مرغه فساد سره مبارزې، ګمرکي تسهیلاتو او کورني تولید هڅونې پر مټ مو وکولای شوای چې د صادراتو کچه $1.9 میلیارډ یعنې څه کم $2 میلیارډ ته لوړه کړو، چې دا رقم د افغانستان ټول صادراتي تاریخ کې بېساری هدف دی.